الأعمال لا حیثیت لكن شيء كلمة الشهادات أو الوجود أو الرجاء والزكاة الحج ده التعامل مثال جماعة التعامل ده يجي سبب الله الذي بارك في الجسد على نزمرة التعامل بلا دين أقوى وزارة بكتيجي يتوب وزارة بكتيجي واري استعمل أسلكي إذا بار دروازي بيالي غرب الرئيس بيالي دروازي بيالي واري سامان بكتيزاتي دروازي بيالي واري سأشنا يقولون موشن کی منزل کا شدہ زندگی کی رشی فقیر پر کی لگی دنیا نفاق موجود پر کی لگی دیو شيء بشر کی قانون اعمال الصف ده مسجد منزل مجال مسال كان تعمير ده التعمير منين كده كل شيء زي المدينة هر شيء رواق الاشياء سألزم من هذا ولا لي بلاش تعمير تعمير بوسي بكيف بكيواتي تعمير بوسي بشر بكيواتي تعمير بوسي دروازه پکې ولري اجازه دروازې لګي او پرتګال لګاوړي او پکې راوړي او پښ ځل راوړي تعامل کوي څه دي لهذا ندور على بلاغات الاسلام قالوا بلاغات الاسلام تعامل الاسلام بالله چابه چې حج فرض دي حج ادا کی چابه چې زکات فرض دي دا نه پازا په زکات ورکړي متفق الحمد سره مسلمانان سي لحج فلسفه تنميه زياده الزكاه فدا كل تنميه زياده حاجه الاسلام المنافق اعمال الاسلام تعمل الاشياء لهذا مسلمات الاسلام والاسلام والشرك يندوشيان وبانه يندوشيان في وسط اولنا كلمه شهاده اول سنه عربيه لو مثلا ردادا مسلمات الاسلام وبارك تقول يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله كل عمل الله تفعل الله تقوم عمل فقط رسول الله عليه السلام وبارك الله الصلاه في وقتها كل وقت صلاه تقبل دا يوم بالدليل عمل دا عمل يا صاحبي تقول يا رسول الله دين بس كل عمل تذكر رسول الله عليه السلام وبارك الله بنت الوالدين والمولى صلاه رسول الله صلى حسام والمولى صلى كيته وبس المازل ولا عمل بعمل دا عمل يا صاحبي كم تقول يا رسول الله دين بس دا كم عمل الله تذكر رسول الله عليه السلام وبارك الله والجهاد في سبيل الله فجمنا بدل الله ولا جهاد تول دا تاسراسي مخبر ما يقول ده حديث رسول الله عليه السلام رسول الله عليه السلام مبارك ولا يعمل سال ثلاثه فك عمل ده كم عمل وتقول ده منذ وضمن بركه الشيء بدل الله صلى الله عليه وسلم قديم بركه سد ودين باك اسلام باك ودين ساتنك والاسلام باك دارنا وقت الاسلام في حديثنا معلوم اشياء في صدر لا اعمالك اهم ترين عملك ولا عمل ولا عمل المنداس عمل الانسان ده تاسي فكره بعيد عن التكليف يا خلق نبي فاعتك يوصل مثلا خلق جامعي بدل جامعي خلق الجامعه ما جامعي فاتي لا فاتي أتنا خلاني خلق لني مثل وصل في الإسلام ده الدنيا مرة وصل في الإسلام ده دفتر مرة وصل في الإسلام كلا سي حرام كلا وصل ده وكيل كلا سي عرفات اللي وصل بكيل ولا تسمون وصلنا مسؤول تلك مسؤولنا بدل خلاني خلق بنت ده من زافت تبارك الله فاسفة إلى كل مدفع إلى كل جامع بنتيجة ده من زافت تبارك الله مدفع إلى كل تكون زندگی ما حول تأثيرات كل بلدي جديد پر الله فاقوم بيدك فأنزلنا من السماء ماء بهمنا لتلا فرمينا وفاقومي ظاهرين چتلو د پر الله تعالی وفاقومي پاک شنو کسنګ چې دا بدن بلدي بدن کې وټه دا په دې کې زړه دا ټول د بدن باچا ټول چې دا اصله ده څنګه چې دا بدن خراني دي د صفای او مو سره کې دا هم بلدي زله په دې په باقي په څه سره راځي دا انسان ور سره ګناهونه کوي دا سره ګناهونه ګناه چټلې ده دا انسان په دې کې انسان په ځل باندې وزن لګيږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث پاک کې راځي باندې کوم موضوع مثال د ستل کې اصول په مهمه چې امیر وي یو کس پنځه وخت په امیر کې لري صاحب کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم په چې آیا د مسجد په دانه باندې بخیله پاتې شي کله چې کوم مخ ته ځي میر پنځه وخت په امیر کې لري صاحب کرام
ویلنا یا رسول الله یو سړی چې پنځه وخته لامبي څنګه وکړل شي پنځه وخته لامبي یو کوم ګور نږدې ګور مخې دې ورسې شابه سموي او بیا پنځه وخته لامبي رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي او دغه ډول باندې مثال د پنځو منځونو ده د انسان چې سهار منځ ته د ماسپښین لمانځه پورې ټوله چټلي چې بدن ته راغله ګناهونه د اعصابو راغله دا ګناهونه په څه کې د ماسپښین په لمانځه باندې الله پاک دا ګناهونه پاک کړي بیا مازدیګر پورې ټوله سګره ګناهونه راغله بیا د ماښام مازدیګر په لمانځه باندې ماښام پورې ټول ګناهونه بیا راغله بیا د ماښام په لمانځه باندې ماخوستن پورې ټول راغله بیا د ماخوستن په لمانځه باندې رسول پاک علیه السلام فرمایي پنځه منځونه دي او پنځه منځونه د طهارت ته چا ده نه هغه د زړه طهارت ده هغه ګناهونه چټلې چې ستا تلې ته راغلي الله پاک هغه چټلې په څه باندې ګڼي په پنځه وخته لمونځونه باندې دا وجه د رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي یو وخت یو ورځ ابو ذر د رسول پاک علیه السلام یو مقدس صحابي ده یو درویش یو ملک صفت شخصیت ابو ذر فرمایي ابو ذر د رسول پاک علیه السلام سره ټول زرت رضی الله عنه او رسول پاک علیه السلام سره رسول پاک علیه السلام مبارک ولکه د منی ټیمو ولخت راونی ولا یعنی شلی ونی ولخت راونی ولا کله چې د منی موسمي او ته یو څنګه د لاس ورکی یو څنګه راونی سي یا د سي کو پوزي راونی په خامخا په دې منو باندې پوزي په دې وخت باندې دوی باندې سستشي د خپل سستي راونی کله چې دا کار پاک علیه السلام چې دا ولا شاخ راونی د جنډا باندې دا پیل شو رسول پاک علیه السلام ابو ذر رسول پاک علیه السلام ته کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول پاک علیه السلام ته فرمایي مثال کله چې مسلمان پنځه منځونه کوي د مسلمان د ترمنځ څخه ګناهونه داسې تویېږي لکه څرنګه چې ما دا شاخ راونی او یا دا لښته مې راونی وله او د لښتې نه څه لاړې باندې توی شو دغه ډول د مسلمانانو د ترمنځ څخه ګناهونه څه کوي لهذا دا خبره معلومه شوه چې مونږ ډول یو طرف ته انسان خپل مسؤلیت سرته رسوي خپل فریضت سرته رسوي د مونږ ادا کولو سره یوازې دا نه چې ستا فریضه په مسؤلیت ختم شي نورې پیسې پکې زیاتې دي ګناهونه پاک کړي د چټلي نه پاک کړي د ناروا نه لهذا مونږ په اعمالو کې اهم عمل رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي د قیامت په ورځ د قیامت په ورځ باندې د قیامت په ورځ کې به الله پاک د خپلو حقونو کې اولنی حق څه پوښتنه کې د لمانځه باره کوي روز محشر کې جانب دا هو اولین پرسش نماز کله چې ورځ د قیامت جوړه شي او د الله په حساب کتاب ودرېږي الله تعالی به هغه پوښتنه د چا کوي او په بندګانو د حقونو کې چې الله پاک پوښتنه کوي اوله پوښتنه به دلیل چې اشنا څو سر دې مات کړي د چا سر دې مات کړی څوک دې وجلي دي څوک دې ویشتلي دي د چا سر دې مات کړی ده د چا پښې دې ماتې کړي دي څوک دې یې کړي دي نو په افتخار نو لاندې سړی لاړو 500 نه مات کړه کسان ووهل پلارم دودونه ته وایي چې ولا دوی مې تکړه دوی تربور وایي زما دې تکړه سړی وایي زما پرو وکړه لاړم ورور دې سره مې مات یاد ساته یو ساعت پوښتنه به تا نه الله اولنۍ پوښتنه حقوق العباد کې د بندګانو په حقونو کې پوښتنه کېږي هغه د دینو متعلق د مال متعلق نه د دین متعلق دی اول پوښتنه ستا څومره یې توی کړي دي ولې دې توی کړي دي په څه دې توی کړي دي هغې دې ولې توی کړي دي دا به د اسلام کتاب دا خبره موږ ته معلومه شوه چې د الله په حقونو کې اولنۍ پوښتنه د چا کېږي د لمانځه کېږي چې لمانځه کېږي دا لمونځ نه د منګلتها عمل دا وجه ده رسول پاک علیه السلام مبارک اخرین وسط کله چې مبارک قدم او مبارک کېده رسول پاک علیه السلام مبارک اخرین خبره اخري وصیت رسول پاک علیه السلام مبارک خامخا خلک وصیت کې ډېرې مهمه خبرې دي هغې وصیت کوي وصیت کې خارجي خبرې نه کوي یو خاص خبرې ده خاص خبره کوي بچو ته کوي یا ودې ورونو ته کوي یو خاص خبرې خبرې خو ډېرې خو خاص خبره د وخت خبرو مقام دي خبرې مرخص دي جبر مرته دلیل راغلي رسول پاک علیه السلام مبارک اخري وصیت ده الصلاة وما ملكت ايمانكم الصلاة وما ملكت ايمانكم خو خبرو رسول پاک علیه السلام وصیت اے زما امتیانو ما ته حفاظت اے زما امتیانو حافظوا على الصلاة
حفاظت مانځو کوم نه کوي کوم خبره ده د پیغمبر اسلام پر استاس د لاس تاسو سود دي خاطر غلامان باداران غلامان د سر د لاس تاسو په کوو د غلامان اما مسله خو ختم شوی دي بندګانو په قانون کې ختم شوی دي اوس په دې وخت مزدور ستاسو د لاس تاسو سره ده کور کې خد ستاسو د لاس تاسو ده نور ستاسو د لاس تاسو ده سیدا ته امیر مطلب ستاسو لشکر یا مطلب مامورین ته افسر ستاسو د لاس تاسو ده وما ملكت ايمانكم کسان چې ستاسو د لاس لاندې دي هغوی باندې به خیال ساتئ هغوی باندې به شفقت کوئ هغوی سره ظلم نه کوئ هغوی سره د زیاتۍ څه کوئ ځکه ستا د لاس لاندې اوس هغه ضعیفه وي کمزوري به وي یا به زنانه وي یا به مطلب ځینې ماشومان وي یا به ګۍ وي یا به نور څه یا مامورین مزدوران به وي مامورین به وي مطلب دا خلک به افسر دا ستا د لاس لاندې خلک کمزوري دي غیبو خلکو باندې ځان زیاته دا رسول پاک علیه السلام اخري څه شی وو وسیله اوس راسي خپل نیمګړتیا بیان اوس کوي مانځي چې ټول نیمګړتیا یې لري دا یې اعتبار باندې خپل مانځي په ځل تاسو مو ټول نیمګړتیا لري مانځي کې شاشتا مو نیمګړتیا لرو یو دا نیمګړتیا لرو چې موږ زر زر کړو راستو 15 منټه کې لس رکعات موږ کو بهر منډه وو ځان تاسو دا ځای کې په لږ کې مطلب ډیر زیات دا یا ساتي الله پاک کلام پاک فرمایي کلام پاک حکم داده چې ورتل القرآن ترتیلا الله فرمایي کلام پاک تلاوت کې په آرام سره تلاوت کلام پاک په تیزی باندې تلاوت کول نه موږ د مسلمان د الله پاک سره خبرې دي کله چې یو کس ته ودرېږو ګډ شروع کې په نظر شروع سره به آشنا ځان پوره خاندي کما پوره خاندي خبره په سړیتوب باندې کوي خبره په سړیتوب سره دوای سره غواړي سره دوای د شکایت راځي خبره په طریقو کې راځي څه وایي کله چې یو بنده مخې ته ودرېږي اته خبره کوي خامخا خبره به مناسبت خبره کوي خبره په طریقه باندې کې دغه مونږ چې دا د مسلمان د الله پاک سره خبرې د الله پاک سره خبرې هر کله چې ته غواړې چې الله پاک سره خبرې وکړې څه وکړه مونږ هر کله چې غواړې چې الله پاک ما سره خبرې وکړي کله پاک تلاوت هر کله چې غواړې چې الله پاک سره خبرې وکړې څه وکړه لمونځ وکړه ما ته ودرېږه تاسو قسم وخور والله چې به خامخا د الله پاک سره خبرې وکړي قسم دې وخور او ودرېږه او دشت کې مانځه باندې ودرېږه قسم دې خلاص خبرې دې وکړې خبره دا تلاوت وکړه والله العظیم ما الله پاک ما سره خبرې وکړي کله پاک تلاوت د الله پاک سره خبرې وکړي غواړې چې الله تاسو سره خبرې وکړي تلاوت غواړې چې الله پاک سره خبرې وکړي څه وکړو مونږ هر کله چې مونږ د الله پاک سره خبرې دي خبرې کوم څه طریقه وایي خبرې کوم څه اصول وایي هیڅ خبرې هیڅ خلک لازم مو درې او زر د شاکر ته منډه دغه طریقه کوله دا موږ ته وایي نصیب قرار سره ما ځکه منډه مو وایي ما قرار ورتل القرآن ترتیلا مونږ ته آرام سره منډه باندې مونږ وکړه منډه باندې مونږ الله پاک نه قبلې د ټول د خپل افعال او تقدمات نشته سوای سندوای د معلومات نشته ځان مسته وخت باندې ده د دې نه ما سبا کله چې مونږ کې قرات نغلا کې د رکوع نغلا کې د سجدي نغلا کې د قیام نغلا کې د ناست نغلا کې تشهود نغلا کې رسول پاک علیه السلام فرمایي دا غل یو د بندگانو غل یو د خدای غل دا د الله پاک نغلا یو هغه چا نغلا کې چې اشکار سړی مدد هغه سړی نست پټ ورځي غلا کې دا غلا چې دا دروي دا ډېر سخت غلا ده چې اشنا مالک ته ګوري کې ورځي غلا کې دا غلا کوي الله نه ته پټي کې الله تعالی او ته لګيږي نماز ته ولاړ د خدای په نوم ولاړ د قرات نه غلا کې د رکوع نه غلا کې د سجدې نه غلا کې د هڅه نه غلا کې دا غلا رحمت او رسول پاک علیه السلام فرمایي ناکار د مخلوق استعداد ناکار په مخلوق کې غل چا یو د سو غل ده بندونو غل ده یو دا غل ده یو د مانزه غل ده پیغمبر اسلام فرمایي دا ډېر ناکار غل ده مالک ورته ګوري دی راځي دی والي څه کوي مراد دا ډېر ناروا ده ټول تمام د مالک ورته ګوري دی دا نه ده لهذا دا ډېر ناکار ده پیغمبر اسلام مبارک فرمایي ناکار بخیل او بخیلان دې بیکار بخیل او بخیلان هغه بخیل دا ده د رسول پاک علیه السلام مبارک نوم یاد شي د رسول پاک علیه السلام نوم یاد
سي محمد صلى الله عليه أرضك سنة بازار محمد صلى الله عليه وسلم يتبنى بوليس أشناس تشبه المسؤول ده تم دستي إذا كنا نملك يا رب الأسلام فرمي لكن هو وخلال البيت وخلال ديرنا كار لهذا المنزل بدلانك الله دوبك منسكا سيد الكتوبك على ثلاث منزل إقامة وقتنا كذا الذين يقيمون الصلاة من بإقامة سرك من بإقامة دامنا ركوع سيد سجدة سيد طول أركان طول أعمال سيد يا بس الله نقول سيد أول خبر داش بس عشنا أكلات وسيد من نمطر ثم خبر دادا الله بقى دكتور منترس دكولة دكتور بدرس دكولة دكتور تسيس دكولة لما عندك خالي يقول هو الله أحد أفضل شرط الملازم ما كذا نعلم بقى يوسف بان الاتفاق والمقروضة ويوسف بان تعين يوسف بان ما عندك المقروضة من طول كذا من الله يوسف بان الاتفاق والمقروضة تعين يوسف ما عندك بارا مقروضة تندا يوم ويقبل من نواي نقول له كلام يوسف أقلني ونسبة الزكاة كلامك يوم كلامك بنوايا كلامك بنوايا دورك وشش كوا شاور من بنايا ويا بدون ركعت مستنايا ويا تسمو يا سيد أول ركعت مستنايا ويا بدون ركعت بنايا ويا ترتيب باني ويا اللهم بكرة دورك يسير دكوالة لا دور نخريز دكوالة لا دور كنزريز دكوالة ولا نسبة من نسبة يا دولة الكلام بعد أخير نسبة من يا تبي بعد ما تركات كزان كزان ترسل كوالة شو تنيش كوالة سنين كذا بدون بفروايدا أزمن كتابنا داوي ونطور كده كتابنا واشتعين ده يوسرات مقروضة ويوسرات بان اقتناعات مكوا مختلف ربنا استكا استكا ولا شدير استكا ليش استكا ولا أكلان يوم لسنا أنا استكا ما بكي وايا بكرسي بكي وايا بد بكي وايا بد بكي وايا وشش كلاس أشلاس الله بيرمس الله باكم بكا كلاس المسلمان المونس كذا زم بلد ينقلتيا نسدان ينقلتيا فرمان زي كذا ينقلتيا بين ختمكم ازديكم ودستركم وعام مستكشين ما مرة مسترجين لهذا أكثر خطياتي وبيعمل نوعي بيسي بي وي فرمان زي وي لا شيء بل مشكلة فرمان زي كذا ركوع ركوع يا سجدك ركوع سجدك درانك والمنك زي سمعنا ركوع سجدك يساري بنا دارك روان حركات تيجي ركوع حركات كسر كذا شو بيبقى حركات متصل تجيبه سجدك تزوج سجدك كسر كسر لجواني وجدرني بيت الله أكبر بيت شكروني وجد نقول إذا سبحان ربي الأعلى يسرتوه كم زي كيولي تكون كيم كيول ده وقتنا لقي سبحان ربي العظيم سواء كيولي ستين كيولي ده قتنا لقي عشان أدريك سبحان ربي العظيم وركوك أدريك سبحان ربي الأعلى وذكر ده بوايا أركلس داواي كلا بواي كلا سال بس ما تكيد بوايا فلان كبي نوايا فلان كبي وراسي بدنا نقول وركوك بدأ أدريك سبحان ربي الأعلى تدريك هذا بقى تيم لقي كنا بلقي أما كاتين بلقي أنا لا يشيء من الكتاب رسول الله عليه السلام زمانك كنا بنسلم بارك ما كذلك الناس يوسف عليه السلام من قصاص قصاص سمون سنجا موجو كركوع متبرانا شو تبرانا شو قيام برابر نسر إيران برابر نسر منذ رسول الله عليه السلام بارك سنترى السلام عليك يا رسول الله فتاد السلام إيه دخلك يا رب رسول الله عليه السلام بارك تبارك يا سيدنا سؤال البيان كلام تبى خشالة سيمون يكره من كذا شوي ناس منذ كذا كتاب سلام النبي أكوا منذ كذا سمون هذا سأل الله النبي ما أخبر عدد باني يا رأي السلام عليك يا رسول الله سلام بالمتابعة لهذا خدای پیغمبر رسول الله عليه السلام بارك وتفرم يصلي بين كلام بالبار سمون مونږ نه دکړه سړی بیا لاړ دیم ځل باندې سړی بیا وراغی بیا لاړ دیم ځل بیا مونږ ته بیا راغی سلام وکړ او پیغمبر اسلام بارک وتفرم یې اشنا لاړ سمون ته مونږ نه سړی ورس یا رسول الله سره کوم ما هم دغه مونږ ته استغنس دکړه سره کوم اوس ما هم دغه عادت ته دارک رسول الله عليه السلام بارك الله چې موږ دارک هم دکړه إذا بسيط طريقة ويا تو بسيط طريقة دا كوا ده بسيط طريقة دا كوا قيام سيط طريقة كوا فدا كاتو بنون دي وشو
لا لا ممكن نه ده مونږ تاسو په خپل باندې فیصله وکړئ چا دغه 10 رکعات مونږ په 15 منټه په شپږ منټه کې هغه به لمونځي نه دا به لمونځ نه وي. الله پاک موږ ته دا ټیم موږ ته الله راکړی، دا عمر موږ ته الله راکړی، دا موږ ته چا نه ده راکړی چې هر کله الله پاک راکړی شیطان موږ ته نه ده راکړی. د خدای بندګي په یو ټیم کې ادا کړه. مور ته خو نه شو کولی د یو لمونځ راپاته لمونځ په څه طریقه ادا کړه، دا خرابوه مه کړه. لہذا کوشش کول پکار دی رکوع صحیح طریقہ، سجده صحیح طریقہ، لمونځ داسې لمونځ برابر. بعضې کسان رکوع ته چې کله لاړ شي رکوع له خالي سر راپورته کړي ډایرکټ سجدې ته روان یا درېږي نه قیام نه کړي، داسې قیام نه کړي. اول په دې مسله ځان پوه کړي چې درنګ تېرول په رکوع کې دا واجب دی. د رکوع نه پورته کېدل نیغ درېدل چې اندام دې ته ورسېږي دا واجب ده. دې ته قومه وایي په عربي کې. قومه معنی د رکوع نه پورته کېدل او نیغ درېدل دا واجب دی. په رکوع کې درنګ تېرول دا څه ده؟ دا واجب ده. طمانیه درنګ تېرول په رکوع کې واجب ده. کله چې واجب په لمانځه کې قصدن پاتې شي لمونځ نه کېږي. سهوا که دنه پاتې شو سجده سهوه به کوې، دا مسله ده که سجده سهوه څه معنی چې لمانځه کې واجب پرېږدي او سهوت پرې لمونځ نه کېږي. که فرض دنه پاتې شو قصدن یا سهوا لمونځ له سره نه کېږي. که فرض دنه پاتې شو سهوا یا قصدن لمونځ نه کېږي. که واجب دنه قصدن پاتې شو بیا دې لمونځ نه کېږي. که واجب په سهوه دنه پاتې شو بیا به سجده سهوه کوي. سجده سهوه د سهو سجده، که سهوه شي بیا به سجده کوي. قصدن نه که سهوه شي بیا به سجده کوي. چې قصدن کله واجب پرېږدي ګوره لمونځ دې نه کېږي. ځان په دې پوه کړه. قومه واجب ده. طمانیه په رکوع په مابین کې رکوع کې درنګ تېرول، په سجده کې درنګ تېرول واجب دي. د رکوع نه پورته کېدل نیغ درېدل دا واجب دي. په مقدار د سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظیم په پوره اندازه باندې سجده کې درنګ تېرول او سجده کې رکوع په سجده کې دا وخت تېرول دا واجب دي. کله چې قصدن یې پرېږدي بیا دې څه نه کېږي؟ لمونځ دې نه کېږي. چې هر کله لمونځ دې نه کېږي رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي لا ينظر الله الى صلاة عبد، الله پاک هغه مسلمان باندې ته نه ګوري من لا يقيم صلبه بين ركوعه بين خشوعه وسجوده. کله چې انسان د رکوع او خشوع دې په مابین کې نیغ دا ملا نیغوي دا ملا نیغوي ملا کله نیغېږي چې کله نیغ ودرېږي که نو کله چې نیغ ودرېدلې نو په دې پوه شوه چې اشنا واجب دې ادا شي. او که نیغ ونه درېدلې او ډارېک لاړې د سجدې نه ډارېک لاړې یا درېدلې نه یې ولاړې واجب ده نه پاتې شو. په تر د واجب سره چې قصدن واجب پرېږدې لمونځ دې څه کېږي شابسې نه کېږي. دې مسله باندې ځان پکار دا خیال کول پکار دي چې واجب ده نه قصدن ترک نه شي. واجب قصدن ده نه ترک شو لمونځ دې ختم شو لمونځ دې لاړه. د دې نه ما سوا الله پاک موږ په یو بل عادت لمانځه کې لرو. کله چې لمانځه کې ودرېږو زموږ په بدن کې خارښ پیدا شي، زموږ په دې ګیره کې، زموږ په دې تنه کې، زموږ په دې سر کې خارښ پیدا شي. یا کله چې لمانځه کې ودرېږو نو یو لاس همدلته په نامه باندې کې دا بل لاس هم په دې ګیره باندې شنو کړی شي منګزې ګیرې ته ورکړو یا څټ ګرو یا ځان ګرو یا ول زبرځې ګرو. او شیطان چې کله پوه شي اشنا دا سړی دا رقم سړی ده یا هغه قصدن لګي دغه ځای کې چونټار د باندې لګوي چې هغه دغه ځای ودروه هغه دغه ځای ودروه هغه دغه ځای ودروه. دا یا ساتي دا مسله ځان سره یا ساتي. کله چې مسلمان الله پاک ته ودرېږي الله پاک ته ودرېږي. اول خو رسول پاک علیه السلام فرمایي په عبادت کې داسې درېږه لکه داسې الله پاک لرېږي. که ته الله پاک لرېږي نو الله پاک ورته نو کله چې یو فوجي افسر مخې ته ولاړې یو محکمې مشر ته ولاړې خبرې ورسره کوي او چاپېر یې وروره دا شی ته شروع کړي هغه به درته وایي چې سړیتوب اول زده کړه بیا راسه دا خپل خارق ته جوړه کړه بیا راسه. ته چې د الله حضور ته ولاړې بیا په عاجزي باندې ودرېږي په حضور باندې ودرېږي دا شی په مانځه کې مه کوه. پیغمبر اسلام مبارک فرمایي کله چې مسلمان الله پاک ته ودرېږي الله پاک د مسلمان د هر عمل او د هر حرکت قدر کوي او د قدر په نظر باندې ورته ګوري. او کله چې انسان یو خوا بله خوا لاس خوځوه تنه خوځوه سر خوځوه فلان فلان دا شیان خو دا شی کله شروع شي په دې وخت کې الله په خپل نظر ته نه قدر. یا سړی جګېږي او پاڅېږي جګېږي پاڅېږي د الله تعالی په نسبت باندې یو عمل قدر ونه هر کله چې یو عمل قدر نه وي الله پاک وکړه. کله چې لمانځه ته درېږي خپل اندامونه
اندامونه محفوظ ساتل بل اندامونه کنټرولول ځان ډېر ګرول را ګرول نه دغه شي نه ډډه کول پکار دي دغه شی باید تکرار نه شي دغه شی باید تکرار نه شي دا زموږ په منځونو کې یو نیمګړتیا ده دا زموږ په منځونو کې دا یو کمی ده له دې نه ما سوا زموږ په منځونو کې یو بل کمی کله چې مطلب دا تجارت پیشه خلک یا کوم کسان چې د خلکو د دوکانونو سوچ او فکر ورسره د خلکو د دوکانونو سودا ورسره کله یو دوکان ته درېږه کله بل ته درېږه کله یو سره کله ډېر زیات په عذاب یا دوکاندار هغه ډېر زیات په عذاب یا بس وخت نه پېټېږي کله یو ته ولاړ سه کله بل ته ولاړ سه دغه سړی چې دا کوم چې دا کله اذان وشي د اذان پس هم د هغه چاپي وي او لمونځ ته ګډوډ جمع ته ګډوډ یا دوکاندار نه جمع ګډوډ دي جماعت ته حاضري نه ورکوي رسول پاک علیه السلام مبارک صحابه کرامو صفت دا او د هغوی باره کې د آیات مبارک الله پاک نازل کړي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الله تعالی فرمایي صحابه کرام هغه خلک دي چې هغوی ته تجارتونه او کاروبار او لهو او لعب لوب یو شی بل شی هغوی د الله د ذکر نه غافله دي او د مانځل یې غافله دي نه ولې وځکه یخافون یوما د هغه ورځ نه یېرېږي یتقلب فيه القلوب والابصار چې زړونه او سترګې به پکې حیران وي زړونه او سترګې به پکې حیران د قیامت د ورځې نه ډارېږي عبدالله بن عمر د زهود رسول پاک علیه السلام د صحابي دغه فرمایي دغه آیات مبارک الله پاک په هغه وخت نازل کړ چې بازار کې وم کله چې اذان وشو بس دا دوکانداران دوکانونه بند کړل څو چې ګاکو والا روان شو جومات ته روان شو دوکانداران دوکانونه بند کړل جوماتو ته روان شو هلته یې مونږ په جماعت باندې ادا کوو راغله خپل دوکانونه یې کلاو کړه خپل تجارت یې شروع کله چې دا کار صحابه کرام وکړ الله پاک د هغوی د صفت باره کې د هغوی د مدح باره کې دا آیات مبارک الله پاک نازل کړه چې رجال صحابه کرام تکړه خلک دي رجال معنا نارینه خلک دي سړي دي معنا رجال معنا سړي دي من وایو پلانه سړی پلانه هنر د ګرانو کې حساب نه ده الله تعالی فرمایي رجال دا سړي دي داسې سړي دي لا تلهيهم بيع ولا تجارة عن ذكر الله بعد الصلاة دا کاروبار او معاملات د الله د دین نه نه غافله کوي ولې نه غافله کوي د مانځنه نه غافله کوي ولې د دوی ورځ نه ډارېږي چې الله تعالی ما سره حساب وکړي الله تعالی ما سره کتاب کوي اے دکاندارانو کله چې اذان وشي دا بچي تاسو سره ګوره قبر کې نه سملي دا بچي ستا جواب ګوره نه وایي دا هغه بچي دي چې کله دا کرونا پیدا شوه او سړی مریض شوی ده پلار یې په خپل ځای پرېښی دی تښتېدلی او ډاکټرانو ته یې پرېښي کله چې مړ شوی ده ډاکټرانو تلیفون کړی چې خلکو پلانی مړ ته ورته راسي هغوی ورته ویلي چې اشنا خپل کار ورسره ښه کوئ چېرته موږ پلار نه ده پکار موږ ځان پکار د پلار هم نه ده پکار کله چې سخته راغلې ده دا په دې فیسبوکونو کې یا په دې راډیوګانو کې اخبارونو کې دا واقعات کڼ راځي پلانی کرونا نیولی و کله چې مړ شو اوله خو پولیسانو ته حواله سه هغوی ویوړ کله چې مړ شي اطلاع ورکړه چې اشنا راسي دې مړي ته راسي دوه درې کسان راسي وایي دوه درې کسان پرې د خپل کار هم کوه مړی بل کړی څه چې ورسره کوي ما ته حاجت یې ورسول مونږ بېغمه شو دا هغه ورځ یې ګوره سخته ورځ ګوره ورور نه لري ځان نه په عذاب ووجې تکلیف مه کوه ډېر سرخوږی ځان ته نه پیدا کوه هسې موږ لیوني یو هسې ځان په عذاب وو په ستړي ستومانه ځان ستړی کړی د خدای بنده یو ورځ حق ده هغه ورځ فیصله دا ده یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبه وبنیه یو ورځ به راسي پلار به د تښتي د پلار تښتي ښځه به د تا نه تښتي او ښځه ته به د ښځې نه تښتي هغه ورځ ګوره په دنیا کې راغله هغه ورځ په دنیا کې راغله چې څوک لګېږي مطلب د یو مریض غسل ته څوک تیار نه دي چې اشنا زه به مریض شمه څوک یو مریض یو مړی غسل ته تیار دي څوک د مریض کتلو ته تیار نه دي دا مړی خالي پلار وګورم یا مور وګورم هغه ورځ ګوره دنیا کې خلکو ته الله تعالی په نښه ښکاره کوي هر کله چې امر داره کوم ته صدا په چې تا سره قبر کې نه سمبلې ځان مه ستړی کوه لاړ شه د بوډاګانو تپوس وکړه چې اشنا کوم زاړه څه دي تر بچو نه خوشحاله یې که خفه یې اوس د هغو نه پوښتنه وکړه هلته په سپین ږیري ناست دي انشاءالله په دې سپین ږیرو کې بسلو کې به لس پیسه د سپین ږیري داسې چې اولادونه نه خوشحاله یې ګیندو نه خوشحاله یې انشاءالله دا نوي پیسې به یو خوشحاله دي دا ټول خفه یې که نه دي ګرځي میدان راځي پوښتنه داسې سپین ږیرو نه وکړي چې اشنا خوشحاله یاستئ که خفه یاستئ زمن تاسو ته ترقي درکړي خپل بچیانو باندې نظر ده که تاسو نظر ده په خپله ښځې نظر ده که په ته نظر ده ځان مه ستړی کوئ د الله حکم چې راغی متصل د الله حکم د ځان تابع کړه
د الله حکم د ځان تابع کړه ځان چمتو کړه ور خپل ځان غم کوه بیا د خلکو غم کوه الله پاک موږ که چېرته مدرسه جوړېږي کسان دغه ځای کې ناست دي او دوه کسان به څادر ځانته وګرځي چې بهر څه دننه ناوخته کېږي شاباس اشنا بندګي دا د الله زموږ مسؤلیت ده د الله بندګي زموږ مسؤلیت ده اول خپل مسؤلیت سر ته ورسوه بیا وروسته نور معاملې کوه ابو منصور یو وزیر و طغرل یو باچا و د هغه سره وزیر و د ابو منصور دا روایت و دا قانون و دا وزیر کله سهار مونږ وکړو مانځه نه پس مې وظیفه کوله یا کله چې فارغ به شي د باچا دربار ته به لاړ خپل نوکري خو وزیر نوکري خپل نوکري یې کوله سهار به چې کله وسو نو طغرل ولګېده د باچا ولګېد جواب ولګېد وزیر ته شابه زه ځان حاضر کار مې ده د ابو منصور ولګېد خپل کاروبار باندې خپل وظیفې باندې مصروف شي کله چې وظیفه یې وکړه کله چې فارغ شو په دې وخت کې حسدګر ولګېده بدنیت دي هغې باچا ته ولې چې ګوره دا ابو منصور دنګه غلط سړی ده ته دومره پرې نازېږې تا ګوره جواب ولېږه او ابو منصور رانغی کله چې دی لاړ باچا ته د باچا تپوس ته نو چې ابو منصوره ولې رانغلې تا پسې ما جواب در ولېږه مانځه نه پسې راسه ابو منصور ورته وویل چې یا باچا زه د الله بنده یم او ستا نوکر یم د الله بنده یم ستا نوکر یم تر څو چې د الله د بندګي نه فارغ شوی نه یم ستا نوکري نه شم کولی اول به د الله بندګي کومه بیا به ستا څه کومه ستا نوکري به کوم چې د الله بندګي نه فارغ شوی نه یم ستا نوکري به څنګه وکړو باچا مسلمانو ډېر خوشحاله سي او دا ورته وویل چې د خپل مشن باندې جاري ساته د خپل مشن جاري ساته الله به ستا د برکت نه به الله زموږ دا نظام چلوي ای د خدای بندګانو دغه د بچیانو نوکري د ښځو نوکري د کور نوکري دا زموږ نوکري ده او الله مونږ د الله بندګي ده تر څو چې د الله د بندګي نه فارغ شوی نه نو تقلید مه کوه ځان مه ستړی کوه د الله بندګي په مینه وکړه په محبت باندې وکړه د دې نه ما سوا دا خبره مونږ بار بار تاسو ته کړې چې د خدای بندګانو جومات ته راځي سرتور مه راځئ خولۍ په سره وئ سرتور باندې مونځ مه کوئ سرتور باندې مونځ کول مکروه ده ټول د فقه کتابونه وایي سرتور باندې مونځ کول مکروه ده خلاف سنه مونځ ده دې مانځه نه الله وبکه ډډه کوئ جومات ته چې راځي دومره معلومات خو چې اشنا سړی سینما ته روان ده که جومات ته روان ده ستا معلومات خو دومره اوسي سړی سینما ته ځي که جومات ته ځي پته خو ولګي یو سکول ته لاړ شي سکول کې دې ودرېږي خپل جامې دې واله چې سکول هلته اسمبلي کې دې ودرېږي چې سرمعلم چې ورسره کوي ورسوټیان سرمعلم سهار لاس کې نیولي او کوم ماشوم چې جامې نه یې اچولي نو 2 لک ورته نیولي او ډزه او ډزه بندګي قانون باندې ورسې یو فوجي د عسکر دې ولګي په وخت چا کې وظیفه کې دې ولګي هلته دې رسمیاتو کې چې جامو کې دې ودرېږي سر څه کوي یو فوجي دې لاړ شي رسمیاتو په وخت کې مطلب جامو کې مطلب ساده جامو کې ودرېږي چې د افسر ورسره څه کوي الله پاک هم وکړه موږ هم یو نظم ده د مسلمانانو د غزې ته راځي نو په طریقه راځي سرتور مه راځي ولې سره وایي د مانځه خیرات جوړوئ د غزې نه د مانځه په تبه باندې راځي الله به زموږ دا حاضري قبوله کړي الله پاک هم وکړه څه ویناګانې وشي دعا به وکړو چې الله پاک موږ ته د عمل الله موږ ته د عمل کولو توفیق ورسوي الله موږ ته د عمل کولو توفیق ورسوي الله څومره خالقات موږ لرو په منځونو کې لرو په اعمالو کې لرو الله تیني ولا تمخلف القلوب زړونه اړونکي ته الله زموږ د غزونه ښه طرف ته واړوه د بدو نه الله پاک الله د بدو نه راوګرځوه اله استقامت په شریعت باندې نصیب الله استقامت په شریعت باندې نصیب کړه تر مرګ پورې الله په اسلام باندې ولره او اخر خاتمه په دې کلمه تیرې کړه لا اله الا الله الله د دین خدمت هم نصیب کړه الله د دین دفاع نصیب الله د دین دفاع نصیب الله د دین ساتنه نصیب الله د ناروا او د ګمراهانو د دین خرڅونکو تر څنګ الله پاک موږ ګرځي دا وایي دا تعلق هم الله تعالی وساتي پریشانګان الله تعالی ختم کا انسان الله تعالی جوړ کا حوایج الله تعالی پوره کا ملک په دین او په اسلام باندې الله تعالی آباد کا د ټول پریشانګان الله پاک رحم واسطه باندې الله تعالی صلی الله تعالی علیه